متناوب کلمه څه معنا لري؟ په متناوب ډول عددونه څنګه شمیرل کیږي؟ آیا 2 4 6 8 ته متناوب شمیرل ویلای سو؟ السلام علیکم. د هر کور مکتب ګرانو زده کوونکو ستړي مسئ. د دوهم ټولګي د ریاضي مضمون د شپږم لوست تمریني ویډیو ته ښه راغلاست. د نن ورځې د تمریني درس موضوع مو متناوب شمیرل دي چې د کتاب د 11مې صفحې په زده کړه کې به زموږ سره همکاري وکړي. په دې تمرین کې به یو له بله سره په متناوبه توګه شمیرنه زده کړو، یعنې د یو پر ځای 2 2 3 3 4 4 یا 10 10 اضافه کوو. لومړی متناوب شمیرل پر 2 باندې. کله چې موږ د 2 2 شمیرنه کوو نو داسې وایو 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 او داسې نور. اوس به په عملي مثال کې وګورو. که زه خپلې بستې ته په نوبت سره 2 2 پنسلونه ور واچوم نو په بسته کې به اول 2 بیا 4 بیا 6 پنسلونه جمع سي. دوهم پر 3 باندې متناوب شمیرل. 3 3 شمیرل داسې کیږي 3 6 9 12 15 18 21 24 28 10 او داسې نور. عملی مثال: که زه هر ځل 3 سیبونه خوراک ته یوسم نو یو ځل 3 بیا 6 بیا 9 سیبونه کیږي. دریم پر 4 متناوب شمیرل. راځئ اوس 4 4 شمیرنه وکړو. 4 8 12 16 20 24 28 20 شپږ 40 او داسې نور. عملی مثال: که زه هر ځل 4 4 چاکلیټ پرلپسې پر ماشومانو وویشم نو اول 4 بیا 8 بیا 12 او داسې په ترتیب سره چاکلیټ ویشل کیږي. 4م پر 10 باندې متناوب شمیرل. اوس راځئ 10 10 شمیرنه زده کړو. 10 20 10 40 50 شپېته 80 90 100. عملی مثال: که زه هر ورځ 10 10 افغانۍ جمع کړم نو هر ځل پیسې 10 20 10 او 10 ورځې وروسته تر 100 پورې رسیږي. داسې حساب ته د 10 په طریقه متناوب شمیرل وایي. کورنۍ دنده: لومړی لاندې تش ځایونه ډاک کړئ. 2 4 دوهم 3 6 دریم 10 20. دوهم برخه په سیم کې له ځان سره تکرار کړئ. 4 4 شمیرل تر 40 پورې، داسې 4 8 12 دغسې تر 40 پورې. 10 10 شمیرل په سیم کې له ځان سره تکرار کړئ تر 100 پورې. پای: کله چې تاسې میوې ډالۍ او داسې نور شیان حسابوئ نو د 2 3 4 په طریقه سره شمیرل ډېر اسانه کیږي. ګرانو زده کوونکو د متناوب شمیرلو تمرین مو وکړ. په راتلونکي تمریني درس کې به پر مخ کې وروسته منځ کې زیات او لږ عددونو باندې تمرین وکړو. په مخه مو ښه.